خوانو کس به مکتب ته په خپل شوق راځي. او ډېر ښه اوس په مکتب ته په خپل شوق راځي. غیر حاضري خو به نه کړې. ویلي دو چې د جامو وس مې نشته او اختر ته مې هم نه دي کړي. دا تا او دا د جامې او که رانغلې بیا به نه جامې اخلم. صحیح ده دا واده ده. یا الله موږ ته چا کومک کړی بچي نیک صالح نیک عمله کامیاب کړي. زه چې دا جامې نه دا جامې چې هر چا راته کړي الله دې ورسره وسه وکړه. الله پاک دې وبخښي. خوانو کس به مکتب ته په خپل شوق راځي. او ډېر ښه اوس په مکتب ته په خپل شوق راځي. غیر حاضري خو به نه کړې. ویلي دو چې د جامو وس مې نشته او اختر ته مې هم نه دي کړي. دا تا او دا د جامې او که رانغلې بیا به نه جامې اخلم. صحیح ده دا واده ده. یا الله موږ ته چا کومک کړی بچي نیک صالح نیک عمله کامیاب کړي. زه من د ما جامو وس نه چې ما ته جامې کړي چې من سره چا کومک کړی یا الله ته خوشحاله کړي او کامیاب کړي. زه چې دا جامې نه دا جامې چې هر چا راته کړي الله دې ورسره وسه وکړه. الله پاک دې وبخښي. علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په اول سر کې د هسک مینې بنسټ څخه خیري بنسټ څخه مننه کوم چې رااله زمونږ ستونزې سره چې انعکاس ورکړ او په دویم قدم کې هغه ورونه چې یو د جرمني او بل د فرانس څخه چې موږ سره د دریو یا جوړ جامو مرسته کړې وه. تاسو ولید چې ان شاء الله هغه حقدارانو ته چې ورسېده نو له دوی څخه مننه کوم. الله دې ته اجر ورکړي. الله دې ته ښایسته بدلې ورکړي. الله دې ته هم نور برکتي مال ورته ورکړي. الله پاک دې دوی په اولاد او مال په هر شي کې چې برکت واچوي. دوی زموږ د شاګردانو په مخونو باندې ښکلا راوسه. الله دې دوی قبرونه چې روښانه کړي ژوندي دې اوسي. بل غږ دا کوو په دغه لیدونکو باندې چې هغه د هېواد په داخل کې دی او په خارج کې اوسېږي مالداره خلک نو په هغوی باندې دا غږ کوو چې بغیر له وخته زموږ په مکتب کې ځینې زده کوونکي دي او ناس زده کوونکي دي هغوی راځي د هغوی هم لباس نشته دی نو په دغه کې هم تاسو موږ سره مرسته وکړئ. همدارنګې په سهارنۍ دوره کې په ذکورو کې په هلکانو کې هم ځینې زده کوونکي چې د لباس څخه پاتې دي که د هغوی باره کې هم تاسو مرسته او همکاري وکړئ انشاءالله مننه به کوو. ژوندي اوسئ کور مو ودان ستاسو د همکارۍ په هیله باندې مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو خوږو عزیزانو. الله دې وکړي چې روغ جوړ به یاستئ. څو ورځې مخکې مې تاسو سره د هسکې مینې ولسوالۍ د مورګۍ د منځني ښوونځي یو ویډیو شریکه کړې وه چې هغه د لباس په باره کې وه. د مارب د خوا نه د دغې بچیان نه د لباس غوښتنه شوې وه. دا زموږ هغه بچیان دي چې زیاتتر پکې یتیمان او د بېوسې کورنۍ دي. اوس نو باور وکړئ زیاتتر پکې داسې وو چې د جامو د وجې مکتب ته نه راتله. ولې استادان والله چې دوی پسې کورو ته تله ورته ویل چې الله مهربانه و نه د یو څوک به مهربانه شي جامې به ورته وکړي. همغه و چې زموږ د ټیم ملګري خبر شو راغلو د دغې بچیانې ویډیو م د تاسو سره شریکه کړه. یو با احساس مسلمان دوه ورونه چې زموږ یو په جرمني کې او بل په فرانس کې دی د 83 جوړو جامو دغه بچیانو سره مرسته وکړه. کوم ورونه چې دغه مرسته کړې الله جل جلاله دې ورته بچیان نیک صالحه او نیک عمله لوی کړي. الله دې دوه بچیان چاته نه احتیاجوي. عزیزانو راځئ دې سیم کې یا په دې مکتب کې زیاتو سیمپونو کې څه ماشومان پاتې دي هغه هم د موبایل په ښیښو یو څو درته ښودلی شم چې د هغو هم جامې نشته هغه هم بېوسه دي وسې نشته. راځئ تاسو د الله د رضا لپاره د هغو سره کومک وکړئ هغو خوشحاله کړئ انشاءالله چې الله جل جلاله به تاسو نه خوشحاله کېږي. یادونه درته کوم چې په دغې کې پس له وخته یعنې پس د غرمې زموږ وړې جلاکۍ د دې ولس
هغه راځي دلته مکتب وایي ډېر په شوق سره راځي خو هغو نه هم د لباس غوښتنه شوې هغې کې هم زیات تر زموږ هغه خورځې هغه جلکۍ دي چې هغه یتیمانې دي د بېوسو کورنۍ دي راځئ ستاسو 300 افغانۍ یو جوړ جامو لپاره کافي دي دوستانو داسې به نه وي چې ورور وایي چې نه 300 افغانۍ هم چې تاسو موږ ته راولګلي انشاءالله دغه ماشومانې زموږ دغه نجلکۍ به د جامو نه برخمنې شي او انشاءالله الله به تاسو ته اجرونه درکوي د هسکې مینې مشکلاتو د حل لپاره زموږ فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ او یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.